السلام علیکم د کاریز ټي وي ملګرو، زه یم شوکت الله شاداب. دا وخت موږ د کږي په غرونو کې یو. ماشاءالله الحمدلله باجوړ الله پاک ډېره لوی ښایست ورکړی. راشه نظارې دلته ښکاري، ښارونه ښکاري. دې خوا وګوره، د دغه غټ غټ نه اوبه راوځي، دغه غټ رواله دا اوبه چې پرې راوځي دا تاسو وینئ. ماشاءالله د قدرت کومې ښکلې او رنګینې نظارې دي، کوم چې قدرتي نظارې دي. نو باجوړ د داسې رنګینو نظارو نه مالامال دی او ماشاءالله ډېر ښکلي. دلته ځینې ملګري راغلي دي، موږ د هغو نه تپوس هم کوو چې هغوی دلته څنګه راغلي دي. او السلام علیکم ملګري، څنګه ملګري دلته تاسو څنګه راغلي وئ؟ سیر سپاټې لپاره یا کار هم و؟ موږ خو داسې ترافیکي مسافري کوو، بس یوازې سفر ته راوځي. والله ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښکلی، ډېر کثافات دي، ښایسته اوبه پکې بهېږي او کومه اوس داسې ځای کې لکه نیمروزي وه، ګرمي وه، لکه ډېر زبردسته ماحول. کوم موسم دی؟ کوم موسم زموږ ته بل ملګری دی جاوید صاحب. دا دلته څنګه راغلی او کوم ځای نه راغلی؟ ټول اخبار راووتو ملګرو راځئ چکر ته ځو، واورو ته ځو. خو یاره که موږ دا نظارې ولیدې نو والله چې د واورو د هغې نه هیر شو. یعنې زړه راښکونکې نظارې چې وکتلې نو تاسو هغه واورې هېرې کړې او دې اختیارونو ته ودرېدلې. دلته تاسو د ټرین ایستلې او دلته تاسو ویډیوګانې جوړې کړې. داسې دی که نه؟ یاره انشاءالله موږ ته خو یاره دلته خو په ژوند داسې ښایي ځای نه لیدلی، یار ډېر مزېدار دی. نو ملګري، زه ستاسو نه دا تپوس کوم چې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ حکومت ته؟ دا علاقه د سیر سپاټې ځای دی، د ټوریزم ځای دی، تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ موږ خو دا پیغام دی چې یاره دلته د حکومت ته توجه ورکړي او لکه دا ډېر زیات ښکلی ځای دی. لکه پکار دا ده چې لکه داسې ځایونه ته حکومت ډېر تر زیاته راوړي لکه ښه وایاست. تاسو د کوم ځای نه راغلي وئ اوس فلحال؟ جی جی او ماشاءالله دا علاقه ډېره ښایسته علاقه ده او چې دې ته د حکومت دغه میلاو شي، لکه د روډونو ته پوښ کړی شي او روډونه ډېر خراب دي او ډېره ښایسته علاقه ده. ستاسو مخامخ ده، ډېر ښایسته حسن خدای ورکړی دې علاقې له. ماشاءالله زموږ د ټولو دا علاقه دغه شانته ده، په دې سیستم باندې الله تعالی دې حسن ورکړی دی. نو ډېر ښایسته ځای دی او یقینا چې ما سره الفاظ نشم ښایسته نور تاسو مخامخ. بلکل زموږ سره عمران رور دی او هغه وایي چې دا علاقه د ښکلا نه ډکه ده، ښایسته قدرتي مناظر دي دلته، خو د حکومت د عدم توجه شکار دي. هغه د حکومت نه په ټکو کې ساده ټکو کې دا ګیله وکړه چې دلته روډونه صحیح شي او دلته نیټورک جوړ شي. نو دا علاقه به د سیر سپاټې دپاره او ټوریزم دپاره غوره وګرځي او د علاقې ته به هم فایده وګرځي او حکومت ته به هم د دې نه فایده شي. او ماشاءالله دا علاقه د پښتونخوا د نورو سیمو نه په حسن کې کمه نه ده. د سوات یو ځای بل ځای نه تاسو وینئ دا واټر فالز، دا لا اوس د خزان موسم دی. که تاسو چېرته په سپرلي کې راغلی او دا ونې ګل شولې، دلته سرسبز شاداب شو دا هر څه. موږ یو ځای رالو، زما د کیمرامین ته زه وایم دلته شړشم ګل شوي زما په بیکګراونډ کې، ډېره ښایسته علاقه ده. خو موږ لږ احتیاط هم کوو، ځینې ځایونو کې فیمیلز وي نو موږ ځینې ځایونه نه رالو او دا ګوره دا اوبه دي. تاسو ماشاءالله دا وینئ د باجوړ ښایست دنیا ته راوړل غواړو. نو نننی ټور زموږ کږه او کږه پاس مڼو ځنګل دغه سیمو کې دی او غواړو چې دلته د ملګرو نه هم تپوسونه وکړو، پوښتنې وکړو. زموږ سره ذاکر الله رور دی. ذاکر الله رور السلام علیکم. ذاکر الله رور، دا وخت تاسو د کاریز ټي وي په پاڼه باندې پیج نه تاسو خلک وینئ. تاسو د دې علاقې د دې وطن د ښایست مطابق تاسو څه ویل؟ ډېره مننه. کاریز ټي وي ته موږ یو دلته راغلو، موږ یو وخت راکړو. دا علاقه ډېره زبردسته علاقه ده او ډېره خوشګواره او زبردست موسم هم دی او د اوبو ته به الله پاک نظارونه یو نظارې دي ولیکئ. خو ګورمنټ او دا کار دی چې دا روډونه به سم کړي. دلته نیټورک نه سړی هم دی او نور هم چې دغه نشته سهولیات. بلکل ذاکر رور دا خبره کوي چې دلته که حکومت لږه توجه ورکړي نو دا ابشارونه به ټوله دنیا ویني، دا ښایست دا ښکلا به ټوله دنیا ویني. ډېره مننه. دا د قدرت کرشمه دا غر دی، تاسو ته درښیم دا د قدرت کرشمه.
ورقه کنه